سلامونه احترامات نیکې له پیرزوینې ومنئ خدای دې وکړي چې جوړ او روغ باست. ګورو دغه بټن دا مولد انویټ تړو په دا خاطر چې که چېرې انویټ مولد د چا د لاسه لوړ کښېږدئ او بیا څوک ګوتې نه کوي دا کې تړو او دلته دغه لاین کې بسته کوو دا کې بسته کوو ویډیو ته یې وګورئ ویډیو در پایه وګورئ. نو که چېرې په دې بیریږئ چې کوچنیان مې په مولد کې ګوته ونه وهي نو دا طریقه ورسره وکړئ د ډېرې غټې ستړي څه به مو انشاءالله خلاصې کړي. هغه سیسټم هم دننه په مولد کې غواړي هغه هم درسره شریکوم. نو تاسې که چېرې زموږ په چینل کې نوي یاست نو چینل حتما درسره سبسکرایب یې کړئ لایک یې کړئ کمنټ یې کړئ. اوس دغه دوه لاینونه مې په بټن کې دلته په دا ځای کې داسې وتړله او دغه بټن چې دغه د 2.5 سوه ولټه پورې تاب لري 15 امپیره پورې. دا چې دی هغه مولد ته اوس تړو هغه طریقه به مې سره شریکه کړو. نو تاسې ویډیو وګورئ ویډیو در پایه وګورئ. کور ته راغلي یو هغه وایي چې همیشه زموږ په بټن کې کوچنیان ګوتې وهي نو اوس دغه کوچني بټن ورته تړو او بیا یې سیسټم کوو هغه سیسټم سره یې شریکوو چې بیا څوک ګوته نه کې ووهي او بټن بیا که چېرې لوړه کښېږدئ دا لاندې راوځړوئ ما چې دا یوه بټن یوه خوا او بلې خوا ته وه به خپله هم دا سټاټېږي بندېږي نو دا ورته تړو دا طریقه درسره شریکوو. نو تاسې ویډیو وګورئ ویډیو در پایه وګورئ. که چېرې بیا بټن هر څه لوړه د کوچنیانو څه لوړه کښېږدئ دغه یوه بټن کوچنوټې بټن ورته وتړئ هغه دې لاندې راشوه کړئ نو هر څه مشکله به د دې مشکله به خلاصه چې بیا کوچنیان ګوتې کې وهي یا څوک سیسټم خرابوي دغه طریقه درسره شریکومه. نو تاسې ویډیو در پایه وګورئ هغه د ویډیو مه سکیپ کوئ. د دغه بټن چې دا موږ یوه مولد ته تړو دا دوه لاینه دي یو لاین چې دی هغه مې دلته په کام کې تړلی دی چې دا شین لاین دی او بل دغه سور لاین چې دی دا هم په S1 کې تړلی دی. اوس په دواړه درته ښکاره شین په کام کې دی دا بل په S1 کې دی او سیسټم پروګرام چې دی هغه دا رقم کېږي PRG بټن و P0 راځي P0 وکې کړو راځو یوه ته یو چې مو وکې کړي دلته چې دا کوم صفر دی دا به یو کړو چې دا مو یو کړئ دغه د ګور اوس لوکل ریموټ غمی چې دی هغه یې ولګوئ اوس شنه بټن او سره بټن یې کار نه کوي او چې دی هغه دا بټن کار کوي په دې به سټاټېږي او په دې به بیا بندېږي. ګور دغه دوه لاینونه دي دغه اول شین لاین چې مې دی د دا خواصه دریم دی تړلی مې دی کام باندې تړلی دی ګوره دا یو سلو دوم سو دریم یې کام دی په دې کې مې یو لاین تړلی دی او دوم لاین چې مې دی دا سور چې دی هغه د لوړې خواصه S1 مې تړلی دی S1 چې دی هغه رقم اوس درته معلوم سو S1 په دې کې مې تړلی دی او پروګرام یې درته کومه پروګرام به راسو PRG بټن به و PRG چې مو ولاړ به سو P0 به راولو P0 چې مو وکې کړئ بیا چې دا کم صفر شوري دا به یو کړو چې یو مې کړي ډیټا انټر باندې و دلته چې دا کم صفر دی دا به هم یو کړو چې یو مې کړئ اوس د دې سیسټم چې دی هغه دغه ته واوښتئ دغې بټن ته واوښتئ په دا بټن اوس موږ دا چالانوی او بندوی سو او تاسې دلته د لوکل ریموټ غمی وینئ اوس په شنه بټن او په سره بټن دا کار نه کوي اوس په دې چې دی هغه چالانیږي نو دا ګورو دغه دی چالانوی دا د چالانه سو برق روان سو بس دا د دې بټنې د دې دغه کار دی او دلته مې لاینونه چې دي په کام کې تړلی دي بل په S1 کې تړلی دي فریکونسي ته دغه د برق راغلی 215 ولټه یې دانه راډ مو اچولی دي اوس دا د دې سیسټم دی دا د دې کار دی.